افغانستان د پرمختګ په لور مرقې داسې یو کار وکړو چې ټوله نړۍ حیرانه کړه. دا چې څه یې کړي په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو ملګرو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست زموږ ځواک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. د مرقې شل کسیزه ګروپ په لومړی ځل پکتیا کې عملیات ترسره کړل. د ځانګړو عملیاتو قل اردو د مرقې د لومړي ځل لپاره وړمه شپه د پکتیا ولایت ډنډه پټان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو په یو ستر مرکز یرغلیز عملیات ترسره کړل. امنیتي معلومات ښایي چې دغه عملیات د پکتیا په ډنډه پټان ولسوالۍ کې د مرقې لخوا ترسره شوي دي چې له امله یې طالبانو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. امنیتي سرچینې وایي یادو عملیاتو کې 19 طالبان ځای پر ځای وژل شوي دي. 6 ټپیان دي چې ټپیان هم یادې قطعې له ځان سره بیولې دي. د سرچینې په خبره د عملیاتو کې همداراز د طالبانو زیات شمیر پوځي مراکز، ټریننګ سنټرونه او ترڅنګ یې سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. د معلوماتو پر اساس د مرقې په دې تازه لومړنیو عملیاتو کې ملکي وګړو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. د یادولو وړ ده چې د افغان حکومت د مرقې چې شاوخوا 80 غړي لري 2 اونۍ مخکې له سختو روزنو وروسته فارغه شوه. دغه قطعه کې هغه کسان راټول شوي دي چې د 1000 تنو سرتیرو له منځه یې امتحان ورکړی و. ملګرو دا و زموږ تازه راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.